د یو بل وړه موضوع هم درسره یاده کړئ چې وټ اور سیمنټیک ایلیمنټس. دا اوس په سلاسه بلا ده. سیمنټیک ایلیمنټس شي دي. سیمنټیک ایلیمنټس هغه ایلیمنټس دي ګوره چې د کوم معنا موږ ته واضحه پوهیږو پې او په هغه باندې براوزر هم پوهیږي. لکه چې شی پر مثال لکه فوم باندې اوس تم پوهیږي، زم پوهیږم چې فورم د یو فورمه ده. ټیبل باندې تم پوهیږي، ټول پوهیږو چې دا څه ده، خپل یو ټیبل ده. نو دې ته ویل کېږي سیمنټیک ایلیمنټس. را به شو زه به دې ځای کې تاسو ته سیمنټیک ایلیمنټس سرچ کړم. سیمنټیک ایلیمنټس څه دي؟ the list of semantic elements in HTML. ګورئ اوس ودې ځکه زه راځم دا سرچ کوم، دلته به راشو. اوس ورته ګورئ تاسو semantic elements دلته کوم لیکلي دي چې clearly describes its meaning both the browser and developer. کو ډیولپر د پروګرامر دا هم په پوهیږي او موږ هم په پوهیږو. دلته کې ګورئ نان سیمنټیک کوم دي. نان سیمنټیک دا ډیپ باندې اوس په ډیپ څه معنا ده، او دا ډیپ چې سوزو کې تلفظ هم نشي سپین دا اوس څه معنا شو. همدا رقم فورم، ټیبل، آرټیکل په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې دې معنا دا شی ده. همدا شانتي راځو ګورئ سیمنټیک ایلیمنټس ان HTML کوم دي. دا آرټیکل، سایت ډیټیلز، کیپشن، پیګر وګوره شکل لپاره یوز کیږي. پوټر، هیډر، مین، مارک، نیویګیشن کوم یو بار چې کنه مینیو وی، دا رقم سیکشن، سمری، ټایم، دې ټول موږ په دې باندې پوهیږو چې موږ ته واضحه ده، براوزر ته واضحه ټول په پوهیږي. دا چې دا زموږ سره دا معنا ورکړي خپل معنی نه چې دا مطلب او لغات نه چې موږ څنګه وګورو ډایرکټ پوهیږو چې دا شی ده. او راو برابر شو دي چې اوس دا نور سرچ کوم چې دا نان سیمنټیک کوم دي. لیست اف نان سیمنټیک هم راوخلو. نان سیمنټیک چې بس نه ته معلومه وي او نه نور ته معلومه وي. برابر شو نان سیمنټیک هم راوخلو چې د کې دې ځکه لیست ورکړی خامخا به وی لکه ما چې مخکې درته وویل. نو نن سیمنټیک هغه ده چې پر مثال هغه ګونګ غونتی وي. صحیح ده، یعنې موږ نه پوهیږو، نه موږ ته پته لګېږي چې په موږ د معنا نشو اخیستی نه واضحه. پر مثال ډیپ، سپین وګوره، دا ټول څه شی دي؟ دا نن سیمنټیک دي. صحیح ده، موږ ته پته نه لګېږي. همدا شانتي به تاسو نور هم وګورئ چې دغه د ټیګ نه واضح معلومات نه کیږي چې په مثال د دې معنا څه ده. خو د فورم خو واضح معنا کیږي چې د موږ څه کوو، فورم جوړو نو د فورم براولو، ټیبل چې کله ټیبل جوړو دا براولو. نو د طریقې سره تاسو په دې باندې پیږئ او د معلومات اخیستل. نو دا زموږ سره سیمنټیک ایلیمنټ. صحیح ده، سیمنټیک ایلیمنټس هغه دي چې کلیرلی څنګه وي describe the its meaning پر مثال both the browser and developer. په دې معنا باندې چې دا هوته موږ هم پیږو، براوزر دواړه په واضح توګه باندې پیږو چې دې معنا څه ده. لکه پوټر، هیډر، ډیټیل شو او دغه شیزونه شول. نو د دې ټیک ته چې څنګه وګورئ ته پته لګیږي تا دا باید زه په کوم ځای کې ولیکم او کوم ځای کې باید دا ولګول شي. او نن سیمنټیک خو بیا واضح نه معلومیږي، پته نه لګیږي د دې د ټیک څخه. دا زموږ سره سیمنټیک او نن سیمنټیک.